السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ مرګرو نوې ویډیو کې درته هر کلی وایم مرګرو یو خبر در سره شریکو چې دوه افغانانو د پاکستان باره کې او د عمران خان باره کې ډېرې سپکې او ناروا به ویلي دي او پولیس پسې هم ډېرې زیاتې خبرې کوي آیا دا کسان څوک دي او د دوی د کوم ځای سره تعلق دی دوی دا خبرې ولیکلي مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات تنه حاصل مرګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې مرګرو د دوه افغانان چې د پېښور سره تعلق لرونکي دي او د افغانستان ولدي د دوی پولیس باره کې او په عمران خان پسې ډېرې زیاتې سپکې خبرې کړي او دا خبرې کولې چې عمران خان د الله د حکومت نه لري کې او دا پاکستان د پر هیڅ هم نه دي کړي او پولیس پسې هم ډېرې زیاتې خبرې کولې او دا ویل کېږي چې د دواړو کسانو نشه کړې وه چې د هغې په وجه باندې دوی دواړه په ځان باندې نه پوهېدل او دوی په پولیس او په عمران خان پسې او په فوج پسې ډېرې زیاتې الټا او سیده خبرې کولې چې د هغې په وجه باندې بیا د پولیس کله چې پولیس ته کله پته ولګېده نو پولیس دوی پسې راغلو او دواړه یې ګرفتار کړل چې د هغې نه بعد دوی دا خبره کوله چې موږ په نشې کې وو موږ ته هېڅ قسمه پته نشته نو دې وجې باندې موږ داسې خبرې کړي ځکه چې موږ ډېره زیاته نشه کړې وه او موږ په ځان نه پوهېدل او بیا موږ په پولیس پسې په فوج پسې او په عمران خان پسې داسې خبرې کولې نو مرګرو د دې نه بعد د پولیس ګرفتار کړ او تڼۍ ته یې بوتلل او دوی نه یې سخته نه سخته سزا ورکړه نو مرګرو زموږ معاشرې کې پکار ده چې افغانستانیان چې موږ پاکستان کې اوسېږي موږ ورته دومره عزت ورکړی هغوی د موږ فوج او پولیس پسې داسې خبرې کول نه ده پکار مرګرو نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ والسلام